السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله ننبه سورة هود آيات نمبر 30 نمبر بوایو. الله تعالی دی وینا، الله دی قرآن کریم د اوریدو او بیا دی الله تعالی قرآن کریم باندې د پوهې او الله تعالی دی بیا عمل کولو توفیق مونږ تاسو ته راکړي. آمین ثم آمین. الله تعالی دی مونږ تاسو د قرآن کریم نه لرې نه کړي. دا قرآن کریم دی الله تعالی زمونږ تاسو د زړونو بهار جوړ کړي او زمونږ د زړونو د تکلیفونو د مشکلاتو اسانوالی ذریعہ جوړ کی. آمین ثم آمین. دینا رستنی آیت کې د نوح علی السلام بیان او خپل قوم ته چې ای زما قومه، زه خو تاسو نه په دې دین دعوت باندې او د الله تعالی ته طرف ته را بلنې باندې مزدوری نه غواړم. تاسو نه زما مزدوری خو په الله تعالی باندې ده او نه زه شړون کیم د هغو کسانو چې هغه ایمان راوړی دی. ځکه چې دوی اعتراض کوو چې تاسو سره غریبان خلک ناست دي، دا لرې که د ځان نه، زه د خدا لرې کوم نه، ځکه چې دوی ملاویدونکي دي الله سره. ها دا خبره یقیني ده چې تاسو یقینا جاهل یئ، جاهل قوم یئ. نو اوس د خبره د نوح علیه السلام جاری ده او فرمایي چې ویا قومي او ای زما قومه، من ینصرني، څوک ته چې مدد بو کی زما، من الله، د الله نه، ان الله په مقابله کې. ځکه چې زه دا وشړم نو دا خو د الله والا خلق دي، الله باندې ایمان راوړی دی، الله د پاره زما خبره مني او الله د دې ملګری دی، الله د دې ولی دی، ملګری دی، کارساز دی. او د تاسو وینا مطابق که زه دی وشړم نو زما ملګرتیا بیا څوک کوي؟ ځکه چې دا خو د الله مقابله شي، بیا د الله مقابله ته به زه راشم. ځکه چې سړی د الله په نوم او د الله تعالی د پاره او د الله عبادت د پاره او د الله د پاره زما خبره منون کی دي او ما ته راتلون کی دي او زاغه وشړم نو څوک دی چې امداد وو کی زما، ان تردتهم، کچیر زدي وشړم لری کم د ځان نه، بیا د الله مقابله څوک کوي؟ زما ملګرتیا به څوک کوي د الله په مقابله کې؟ نو دا خو څوک کولای نشي. د الله مقابله به څوک کوي؟ دا خو د کافرون په دې خبره پوهیدل. نو افلا تذکرون، آیا تاسو دومره نه پوهیږئ؟ تاسو نصیحت نه مومئ؟ تاسو به دې خبرې پوهیږئ نه؟ دا کم چې تاسو مطالبه کوئ دا څنګه مطالبه کوئ؟ ویا قوم او ای زما قومه، من ینصرني، څوک ته چې مدد بو کی زما، من الله، د الله په مقابله کې، ان طردتهم، کچیر زه دوی وشړم لرې کم د ځان نه، افلا تذکرون، نو تاسو دومره نه پوهیږئ یا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟